د چنګیز خان لښکرو عباسي خلافت نسکور که د مونږ په اسلامي نړۍ کې یو لوی خلافت و عباسي خلافت ورته ویل ډېر غټ خلافت و ولې هغه الله نسکور که علت ناعلمۍ ولا دی وی په دې کتاب کې دا داسې چلو چنګیز خان لښکرو څه تجاران راولېږل د چنګیز لښکر تبت نه راووتلي که نه دا د چین او د اوسنی هغه ورته وایي دا یوغور مسلمانان ترکستان شرقي دغه ساحې د چین د تبت و کاشغر د دغه ساحو نه داسې انسانان راووتل که جراد منتشر لکه مولا خان څه چې کله یو وارې په یوه ساحه باندې ورګډ سي ټول فصل خراب کړي دومره ډېر راووتل علت دا دی وایي علت دا و چې موږ مسلمانانو امیرانو مسلمانانو هغه شي ته توجه نه وه کړې چې پکارو وی چنګیز خان څه تجاران راولېږل ډېرې پیسې ورسره ولې ای د دې دپاره راولېږه د عباسي خلافت مشرانو ته چې تاسې له دوی سره تعامل وکئ څه معامله ورسره وکئ تعامل ورسره وکئ دا د حکومت ولۍ نو دلته نور تجاران ول د دې باچا سره ناست په مجلس کې تجاران یا د عباسي خلافت تجاران دوی ورته ویلې چې دا ټول مړه که ډېرې پیسې ورسره دي نو هغه بس د نر بچی راجګ سو دا ټول تجاران یې د چنګیز خان مړه کړل دویم وار هغه بیا راولېږل تجاران بیا دوی ورته ویلې چې مړه یې که مړه یې کړل او په عاقبت یې علم نه درلود دلته د عباسي خلافت ته دا معلومات نه و د جغرافي علم نه ورته چې د تبت او د کاشغر د مغولستان په ساحه کې داسې انسانان نومي دي چې هغه ډېر وحشیان دي او دومره زیات نفوس یې ده که یو وارې خو را روان سي بیا د چا پلار هم د هغوی مخه نسي نیولی نو چې عباسي خلافت دومره لوی خلافت خو د علم جغرافي علما یې نه درلودل دا د موږ لویه ناکامي وله نو تجاران مړه که د دې په عاقبت فکر نه کو چې دا خو یو تجار نه ده دا ډېر ملګري لري د چنګیز خان او د هولاکو خان دومره فوج ده چې په ټوله دنیا کې دغومره فوج دي چا نسته خو دوی ته دا معلومات نه و چې هلته خو هغوی داسې یوه جغرافیه لري او هلته دوی ژوند کوي او هغه دومره قمقل خلک دي او دومره ډیر دي او دا یې علم نه درلود بس تجاران یې مړه کړل نو چنګیز خان ته غوسه ورغلله او د چنګیز خان لښکرو په ټوله اسلامي نړۍ باندې حمله وکړله نو کله چې داسې را روان سول ټوله اسلامي نړۍ د پښو لاندې کړله داسې تر بغداد پورې عین تر دمشق تر شامه پورې اخرینۍ ماته د دوی په عین الجالوت کې وسوله هلته الله چې بیرته مات کړل بیرته مسلمانان په خو نورې موږ څه کوو چې تاسې صرف د یوه خبره واورئ چې په بغداد کې د مونږ د مسلمانانو یوه کتابخانه چې الله هلته ماته کړله د دې چنګیز خان او د هولاکو خان د لښکرو د لاسه دومره غټه کتابخانه وه کله به چې یو طالب یو محصل یو د علم شوقي بغداد ته راغی نو مثلا د یو علم په اړه به د کتابونه غوښتل چې ځان ته کتابونه د علم پیدا کي نو دی به چې کله هلته راغی نو تر ټولو نه به اول د دې غوښتنه کوله چې ما ته دا کتاب را پیدا کا کتاب د چا پلار هم نسو پیدا کوی هغه کتابخانه کې ته به یو ورې تللې څو کوټې ولې چې هغې کې فهرستونه ول هره کوټه معلومه وه د حنفي فقې دپاره ځان ته کوټه وله شافعي حنبلي مالکي بیا د ادبیاتو د عربۍ دپاره ځان ته وه د دنیا د ژبو د ادبیاتو دپاره ځان ته وه دنیا کې چې څومره علوم دي د ټولو علومو دپاره ځان ته کوټه وله فهرستونه ول ته به ورتلې ورته ویلې بې چې ما ته د حنفي فقې کتاب پیدا کړم په کومه موضوع باندې هغه به فهرست کې کته بیا به تا ته ادرس درکو ته به بیا ورتللې دومره لویه کتابخانه وله 3 میلیونه کتابونه پکې ول 3 میلیونه کتابونه مخطوطات او سمپل کتابونه ول هغه د هولاکو خان د لښکرو د لاسه هغه ټوله تباس وله دوی چې کله بغداد ته ننوتل کتابونه یې راواخیستل دریاب د دجلې ته یې واچول نو دا دریاب د دجلې داسې د کتابونو نیولی و چې د دوی اسونه به د دجلې نه په دې کتابونو باندې اخواته پورې وتل عمره د علم سره دوی دښمني کړې ده
خو علت یې څوک؟ مونږ. د مونږ په یو علم باندې چې هغه علم سره مونږ ممارست و ملګرتیا نه درلودله، مونږ یې دومره لوی تاوان سره مخ کړلو. نن محصلینو ورونو مونږ په اسلامي نړۍ کې 3 میلیونه کتابونه مونږ بیخي لرونه. دا سمپل کتابونه ول په کتابخانه د بغداد کې نن نشته هغه کتابونه. یعنې تاسو ته خدا معلومه ده چې یو څوک کتاب ولیکي تر هر څه نه کتاب ډېر ورته مهم وي. نو چې کتاب دې لیکلی ستړي دي تېرې کړي دي تا کتاب ورک څومره زور غواړي. دا بیا تاسو ته هلته معلومات وشي الله مو استادان که چې کتاب ولیکي ستړي پې تېره کې او د کتاب ورک سي بیخي هېڅ درک ته الله نه بغیر بلې څوک هم پې خبر نه سي. زړه کې د سړي څومره دردونه پیدا کېږي. اوس مثلا په حدیثو کې مونږ یو غټ کتاب لرو مسند د بقیه ابن مخلد ورته وایي. دا د علم حدیثو یوه تر ټولو نه لویه خزانه ده. دغه کتاب هلته ورک ده، نشته ده پکې. د هدایي ملا چې کوم کتاب تر 80 جلدونو جوړ کړی هغه نن دنیا کې نشته، دلته ورک سوی ده. یعنې که ورځ د قیامت باندې صرف دغه مؤلفینو چې دا کتابونه جوړ کړي په ورځ د قیامت کې الله ته شکایت وکړي چې ولې د مونږ کتابونو نه انسانانو فایدې وانه خیستلې، علت یې څوک سو؟ د مونږ په جغرافي علم باندې نه علم سو. نو تاسې دا د سره یاد وساتئ چې دنیا کې کم علوم دی هغو ته ضرورت وي باید زده کړل سي. هېڅ ځان ترې نه عاجز نه کړي. تاسې به وایي جغرافیانو